اوس میلان وکړو نو د وزیرستانه پورې د دغه پورې دا ټوله نړۍ د پسې رابرسېره کړو خو ما لا چاته نه دی کړی خو خدای ته وګوره رسول ته وګوره چې دا زما قاتل راوباسه د مخلوق یې وښکاره کړه بله خبره دا ده که دا ټول پاکستان ماله راکې نو ګوره زه خپل کارډ زه خپل څه شی ورته ټیکټ ګوره په دې باندې عمل وکړه چې دا سر مې په قرباني دی دا ټول قوم مې په قرباني دی که دا ټول پاکستان ماله راکې زه ګوره خپل کارډ نه پرېږدم ما زه به د قوم ته او د امت ته به زه څه خبره کوم ویډیو کې د ریحان زیب پلار وایي که ستاسو خیال وي په باجوړ کې چې کله ریحان زیب هغه مړ شو نو د هغې نه پس الیکشن کمیشن په هغه ځای کې الیکشن ملتوي کو نو اوس داسې چل شوی دی د ریحان زیب کم پلار چې دی هغه وایي چې آیا زما دا کم بل زوی چې دی دا به الیکشن ته ودرېږي په د ریحان زیب کم سیټ نه چې و هغه به ودرېږي بل طرف ته د باجوړ کم ګلزفر د لودا کسان چې دي هغه دا نه مني او وایي چې آیا مونږ چې کم دی هغه به دې سیټ ته ودرېږو خو که تاسو ګورئ د باجوړ کم عوام چې دي نو هغه د ریحان زیب د ورور سره ورسره دي او څنګ په څنګ ورسره ولاړ دي وایي چې آیا مونږ به دې له اوټ ورکو د ریحان زیب ورور له خو هلته چې کم دی هغه مسله دا ده چې کم د پی ټي آی کم سینیر کسان دي نو هغه د ګلزفر د دیو سره میلاو دي یعنې دیو سره ناس پاس دي نو د هغو کوشش دا دی چې مونږ کم الیکشن سیټ چې دی هغه ورکو دی او ګلزفر د لیله اوس د ریحان زیب کم پلار چې دی هغه وایي چې آیا داسې کچرې وشو نو زه به د وزیرستان دین علاوه د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هغه احتجاجي مظاهره کوم او دا به وایم چې آیا زما یو زوی د دې د وجې هغه مړ شو او بل زوی له زما هغه سیټ نه ورکوي او اصل کې په کار هم دا ده چې د ریحان زیب دا کم بل ورور دی دې له سیټ ورکړي ځکه یو ورور پکې قرباني ورکړه او اوس که راپاسي او بل چا له سیټ ورکوي نو هغه به د پی ټي آی کم پارلیمنټیرین کم دغه چې وي ډېر زیاتې به کوي بس الله تعالی دې هغه وکړي چې په څه کې خیر وي ځکه که مونږ وګورو ریحان زیب کم مړ شو نو اوس په کار خو خامخه دا دي چې هغې له سیټ ورکړي نو دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره هم شریک کوله انشاءالله بله ویډیو کې میلاویږو الله حافظ